د حسین ابن علی لپاره الله د شهادت عالی مقام لیکلو دا به ورسیږي ورته. حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ چې کله پیدا شو الله رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خوب رښتیا کړي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارگاهی رسالت ډیر خوشاله دی او حضور پاک خپل لاړو او حسین ابن علی د مور د خوا د څنګه نه راوچت کو. وړومبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حسین ابن علی شونډه مبارک خپل کړي او به او فرمایل حسین زمونږ نه دی، مونږ د حسین نه نومي ورته کی خود حسین خله مزیدار دا نوم چې حضور پاک ورته دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا غي عقیقه وکړه و مرز باندې دو غډان نبی علیہ السلام راوستل او د حسین ابن علی عقیقه وشوا او حضور پاک بچ مخکې د بیبي فاطمه کورتا میش کی اوزل راتلو نو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مازیگر راضی او که مخکې به حضور پاک روز کی اوزل راتلو نو اس په حضور پاک د ورځې دوزل راتلو. سار به د حسین ابن علی شونډ خلولې او ماخام به د حسین ابن علی شونډ خلولې. سبین کیدا څه چلو ګره سره جنریټر بند کې بندي. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسترګو یخواله دسترګو تور حضور پاک بزان سرا پغې کې واغستو جمعه ته به بوتلو او کله کله به د مدینه طیبی په کوڅو کې ګرځولو او حسین ابن علی به خلولو. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را روانو غیر کی ور سره دینو نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولی دل چیرا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په غیر کې نن د جنت ګل نشتا تاسو وجدا په منډه باندې لاړو دروازه اٹکول علی سے بهر شو ورته یا ابا تراب یا ابا تراب حسین نشتا هغه ورته فرمایل ا بیمار دی. حضور پاک راغلو او چې ویل دل هغه تبینی ولې په تندی مبارک ورته لاس مبارک کی خودو هغه بدن ډیر زیات ګرمونو پری خودل ورته وای زم ته پوسټ راغلم زم ګورما علی رضی الله عنه کی رانی ولو حسین ابن علی چې راوړو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تندی باندې خپل کو ټول وای الحمدللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وزل چاته پوسو یا ابا بکر مونږ تا کلم د سینې لیدلې چې حسین ابن علی په تندی باندې استال لاس مونږ لیدلې نه دی دا داغي په مخ باندې لاس راخ کله نه دی. اے د خدای بندا دا سوجدا ابو بکر صدیق ورته په جړا شوی فرمایل زما دې پر رب ذل جلال قسم وی چې پکم تندی باندې لاس مبارک د جناب رسول الله لګي دلوي اغه باندې خپل لاس بیا د بګنما نو زه د حضور علیہ السلام د بچی تندې یوازې نخلو ما زچ ارزل د حسین ابن علی تندې خلو نو زمن کې می دا خبر وی چې دا لاس د جناب رسول الله خلو ما حسین ابن علی لاس د حسین ابن علی تندې چ خلو نو نیت کې می دا وی چې لاس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلو. الله اکبر. روافض وی چې ابو بکر صدیق ور سره دشمنی وا دا سی غی کی نیولې او
په مسجد نبوي باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را روان دی او چې کله سرداری کونین ته مخامخ کیږي د حسین ابن علی په تندی باندې ابو بکر صدیق خلق لګولا داسې په خلق کې خدلا او درې आवाज وکړل تاسم دا आवाजونه وکي چې دا تشبیه د आवाज د ابو بکر سر راشي او بکر صدیق سوی الحمدلله ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د حسین ابن علی په تندی مبارک باندې شونډي لګولې دي او आवाज کې الحمدلله حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق تا غیږ کې د جنت ګل پروت ہے د جنت دا ګل چې خلق کولای ابو بکر صدیق دریم زلا دا کلمات وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده دا چې ویل ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا سترګو مبارکونه اوخ کراغله سرداری کونین مبارک میتین الله سنا چاپیر کړل حسین ابن علی زان ترا نزدیک وی فرمایل و ابو بکر چې د چا د سینې سره سینه د حسین ابن علی ولګيږي الله رب العالمین با پدې بدن باندې د جهنم اور حرام کی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ لڑی ناس دے سعد رضی اللہ تعالی عنہ راغ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د سرداری کونین نو سے غیق سرنی ولید سعد راغ ورتوی اے ابا بکر یا ابا بکر صدیق اے دغاری سور یار د جناب رسول اللہ بمنگ بانی رحمو کا حسین ابن علی لگو وقت پارا ما تراکا سعد رضی اللہ تعالی عنہ حسین ابن علی زان پوری نیولید سعد رضی اللہ عنہ مخراوارولون ورتوی اید مدنی مہاجرین او انصارو تاسی ټول گواوسی ز غلام د خاندان د جناب رسول الله ایمان ز خاندان د غلام د پیغمبر علیہ السلام د خاندان غلامم ما حسین ابن علی نے ولے چې پورز د قیامت باندې ز جهنم تلال نشم روافض چې کنزل کوي سعد ته کنزل کوي رضی الله په ایمان وای هغه سعد چې جناب رسول الله مبارک ورته درې زلینا 21 زل سعد ته حضور پاک او خاندل او ورتوي سعدا ته چې چاته او خاندي هغه ته الله د رحمت په نظر باندې او یا کرتی ګوري روافض وای عمر چې د سعد زوی دی وای حسین ابن علی عمر شهید کړي او عمر د سعد زوی دی نو فلهذا سعد تاوی کنزل کوي من ورته وایو چې و د خدای په بدبختو دا موای دا د الله رب العالمین فیصله وا د شهادت مقام چې چاته ملاويږي دا که عالم وي دا که امی وي دا که پیری طریقت وي دا که عام سره وي او شهادت ورته ملاويږي دی انسان ته الله رب العالمین او یا زره کرتی په کال کې د رحمت په نظر باندې کتلی دا معمولی خبره خو نه ده دا لوی مقام دی او عمر چې سکړی دی په نجات حسین ابن علی کې دا تاریخ د اهل سنت قتل پکار دی دا تاریخ د دې خنزیرانو قتل نه دی پکار دا دروغ وای د اهل بیت متعلق د اهل سنت والجماعه د ټول اهل سنت والجماعه دا عقیده د سلور ائمه چې حسین ابن علی دا د تمام صحابه ته محبوب او مکرم انسان دی اهل بیت دا تمام صحابه ته ګران دي بعض خلق ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ته بدوي
وی سفیان رضی اللہ عنہ دا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پلار دے، دا دا یزید نکرے. اللہ اکبر. اگا ابو سفیان کہ دا حنین پا میدان کی نبی علیہ السلام تا جبرائیل امین راغے او سلام ورتو کو، او بعد دا سلام نہ ورتوئی. دا مخ چ شپارس کسان ولار دی او دی کی دا دنگ درے کسان ولار دی. اللہ رب العالمین پا دی کسانو سلام کئی. جناب رسول اللہ مبارک لاڑو ڈائریکٹ او چې یو پوګی لاس کې خودو هغه سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ځان ترانیز دیکھو، اے سفیانا اللہ رب العالمین در باندې سلام را لے گلے. ټولو الحمدللہ. او دی طرف ته اکرمه رضی اللہ عنہ ولار دے. اکرمه د چا زوی دے؟ اکرمه د ابو جہل زوی دے. ابو جہل سوگو دا فرعون د جناب رسول اللہ د وقتو، فرعون د وقت نبی علیہ السلام. لیکن زوی اکرمه ته اللہ سلام را لېږي. دا یاد ساتي. او دی طرف ته اولیدل عباس رضی اللہ عنہ ولارو. عباس صاحب سوګ دے تر د جناب رسول اللہ مبارک دے. د حنین په غزوه کې خلق لارل مومنان صحابہ یو طرف بل طرف تلارل، لیکن سرداری کونین سرا سنگ پر سنگ بانی ابو سفیان ولار دے، عباس ولار دے، اکرمہ ولار دے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. دے وجنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ متعلق نبی علیہ السلام فرمائی کہ ابو سفیان تا اللہ رب العالمین پا کراتو بانی زیر را لے گلے. منگو تاسی دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ متعلق دا وجہ دا چې مونږ غلط تاریخونه مطالعه کړي. ووره امیر معاویہ دا ماما د امت د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بی بی د جناب رسول اللہ دا او هغه مور د مؤمنانو دا. دا ابو سفیان لور د امیر معاویہ خور او د یزید ترور دا د مؤمنانو مور دا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. بدر کی تاسی اولیدل تر یو خوا وراره بل خوا وراره حذیفه د نبی علیہ السلام سره ولاړ دی او تر او پلاری دشمنان د رسول الله کې ولاړ دي. الله خو خوا الله جل جلاله حذیفه ته ایمان نصیب کړي. عتبہ او شیبہ الله جهنم ته لیږي. د خدای خو خدا اکرمه د بدر په میدان کې اکرمه الله ساتي جنت ته لیږي. بیا دا اکرمه احد تم راغله، دا ابو سفیان احد تم راغله، دا امیر خالد ابن ولید احد تم راغله، لیکن خالد ابن ولید اللہ ساتھی جنت ته لیږي. دا الله خو خدا دا الله جل جلاله فیصله داسي وی. نو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ د حسین متعلق څه حکم دی او دا خبر درته کوم. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل سفر ته تلو دا علی صاحب سره. دا معشوم تقریبا 2 کالو یا داسې کم زیات حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ د خپل پلار سره سفر باندې تله. علی صاحب را روان دی. امیر معاویہ تاسو کو چیرې حسین ابن علی نشتا د نبی علیہ السلام غیږ مبارک تشدا. علی صاحب تاسو کو علی نه ګورم چا ورته ویلي په سفر تله دی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورته وی ډیره خدا کله برازي تاسو کو چا ورته سبا برازي. امیر معاویہ سے بلاړو او سار بچ شو التبای پړاو واچول لار کې به پروت یو 2 کسان ور باندې را. یا امیر معاویہ سار نه راشه او ما خامزي خیر خوده ورته وی زدلته او سودا ته پروت ایمان. هغه سودا دا چې ما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پوګو باندې حسین لیدلې ده. زبدی زنه حسین ابن علی پوګ باندې کور توړما. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتظار نه بعد علی المرتضی را روان دي. ویل دل د علی رضی اللہ تعالی عنہ د شان حسین ابن علی را سنتاو کړی دي. پوخ باندې دواړه ګلان سوار دي. امیر معاویہ مخ تراغ ورته وی اے علی یا ابا تراب د خدای د پاره په ما باندې رحم وکا.
سره هم در باندې وکما دا بچی دی ما تراکا چې د دین بعد عزت د پاره ما الله سوارلی قبول کی. امیر معاویه وګرا تا وکړلی او حسین ابن علی په وګو باندې کینولو. د حسین ابن علی تل راوالی او امیر معاویه ور باندې شونډي ولګئی. امیر معاویه وې زما دې پر رب ذوالجلال قسم وی دا حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ته به فرمای کله چې د دې صلح وشو نو حسن ابن علی د امیر معاویه سره تنبو کې ناشته. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ جاری حسن ابن علی ته تپوس کوي اے امیر معاویه اے د امت ماما ولی جاری صلح وشولا ورتوی اے د علی شیر خدا بچوڑیا زما یو ارمان دے اغه ارمان دا دے چې زما الله قبول کی. ورتوی س ارمان دی دے وای ما په وکله نه کی د حسین ابن علی خپل خل کړی دی یا حسنا راچستخ په مخل کما اے حسنا چې استخ په خل کما. عجیب خبره ده. تاریخ د اسلام وګوره خپل یزید ته الله په تقدیر کې لیکلو چې په دې مصیبت باندې به اوړي. الله وی چې مونږ چاته څه لیکلي هغه نه بدلېږي. حسین ابن علی مقام د صحابه په زړونو کې درته بیانوم. عمر رضی الله تعالی عنہ هغه قسم خوري چې زه د دنیا نه هیڅ نه وړم ځان سره ما سوا د محبت اهل بیتنا زه د اهل بیت مینه وړم ځان سره. روافض سلسله وای قرآن ته وګورئ خپل تاریخ د اسلام مطالعه کړئ دې تاریخونه وګورئ. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د حسن ابن علی د صلح نه بعد اعلان وکړو چې د اهل بیت سره چاته بغض او حسد ساتلو الله دې هغه خلق د جهنم دروازې وګرځي. دا امیر معاویه خیری کړی دی. موت ته سپکار دی. یزید تا وصیت نامه کې شپاړس خبرې امیر معاویه سے لیکلې وي. اوس هغه طرف ته زو بس دومره خبره اوریدله چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ لوی سیاستدان لوی مدبر لوی شخصیت او لوی صحابي د جناب رسول الله دا هم اوریدله او دا هم اوریدله چې امیر معاویه د اهل بیت سره څومره مینه ساتي. دا هم اوریدله. یزید ته شپاړس وصیتونه کړیو. یو وصیت پکې داو چې بچیو وره غوړې اهل بیت سره بلاس نه وي. اهل بیت سره بلاس نه وي. دوی به نه خپکه دوی چې سوې وای ښه. یزید لومبه دا وصیت ولی بدل کو دلته د خپل تاریخ د علماء تورزو وجدا چې د حسین ابن علی د مرګ د پاره چې دې کله تدبیر نیولو نو دغه دوران نه د دې صحبت د یزید بدل شوو. د نیکانو خلق سره صحبت ختمو د بدانو خلق سره صحبتو نو د بدانو خلق د صحبت اثر سره اوزي بدر اوزي. هغه خلق سره ناس توا چا چې چرګان جنگول چا چې په مجلسونو کې ښکارا شراب سکل چا به چې ډول او سرنا وهلو چا به چې شپېلی وهل. د یزید په ډله کې داسې خلق را دننه شو د یزید ټوله اراده بدله کړه. هغه ورته وایي د اهل بیت سره به مینه کې صحیح شو. د جنس پیبه نه ساتي د ظالم مرګري به نه کې. یزید سره پسند کې شورا کې داسې خلق رالل چې هغوی به بیا دا پروا نه ساتله. موږ دا علما تاسو ته خبره کوو چې وړه ګناه در نه وشو نو وړه یې مه ګڼه ځکه چې په زړه باندې تور داغ لګېږي داسې ټکی پې ولګېږي. که ته وایې چې وړه ګناه ده نو دا خو ولګېدو که بله دې وکړه بل داغ ورسره لګي بله دې وکړه بل داغ ورسره لګي. د وړو ګناهونو نه د وړو وړو څاڅکو نه لوی سمندر جوړېږي. اخر دا چې سړی هلاکت ته ورسوي. یزید خطایانې وکړې لویه خطا یې دا وه مونږ دا نه ویو. لیکن امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا غي ذنب نه بیانوي. یزید نه خپل کوتاهی ولې وشو صحبت بدل شو. صحبت صالح تورا صالح کو نه ده. نیکانو سره چې کینی نیک اثر بدر باندې وشي. ته زه جواری نه کوم خاصه من جوارګر خوخ دي قسم دې کې د اخلاص
خامخا به شروع کې نه شراب نسکما شرابیانو سره مې نه لګي واځي مرګري خو مې دي ته چې خامخا کې نه او ځل بد دي بوتل په شونډه دا ستاله شونډو سره لګي ته نه زه ډیر پاک سره ما کډمانو تناسته ما خپل ایمان می مضبوط دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه فرمایي چې ته د ډمانو مجلس کې نه وتلې خامخا به غړېږي اوږي به وخی به دیو جنایات ساتي یزید نه چې خطایان شوی د سو کسانو د وجنه او شوی د سو کسانو او نه منلا نه دا واقعا مخ تراغلا حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په دې کې هیڅ ګناه نشته هغه ورته وای د اهل بیت سره به مینه کې محبت پساتي هغه ته به وظیفه مقرره دفتر نه هغه له تکلیف نه رسیږي او تر دې چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېدلو نو یو خوا بل خوا اولیدل او خپل ملګرو ته وای چې کاش چې زمانن یو طرف ته حسن ابن علی ناسوي او بل طرف حسین ابن علی ناسوي رضی الله تعالی عنہ دا دی ګوري ورته یزید نه خطایانه وشو ولی ته وشو ما درته خبره ښکارګ دغه وجه صحبت غلط شو خراب خلق سره سره کینی بد اثر پریوزی کربلا میدان ته چې حسین ابن علی راتلو نو سیبا د دینه په عمر کې مشران صحابه دي یو نامه د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ داتې نشپاړ اتلس کاله مشر دی عبد الله ابن عمر کې څو کاله مشر دی یا ته نشپاړ کاله مشر دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما دام ته نشپاړ کاله مشر دی دوی دوړ ورته ویلي چې مزه کوفی ته مزه د عراق خلق دا ډېر بے وفا خلق دی دې کې وفا نشته ستا پلار سره سو نه کړ ستا علی پلار سره سو نه کړ هماغه خلق دی تاسو سره هم جفا وکړي حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہما وته فرمایل زنه پویګم تقدیر ما ته لیکلی هغه نه بدلی او دا آیات ورته تلاوت کو قل لن یصيبنا الا ما كتب الله لنا به ورته فرمایل خطزی خامخازی نو اهل بیت مبوزا لورګانی زنانا واړه ماشومان مبوزا زینب بنت علی رضی الله تعالی عنها دا خور د حسین رضی الله تعالی دا ورته راوچته شو وی فرمایل اې د تر زویا ستاسو زړه دا مانی چې هغه بدن مبارک چې سرپرستی جناب رسول الله کړی دا هغه دې نه موږ دې پکور کیو موږ به خامخا د سره زو حسین ابن علی هغه ته ولې مزه تاسو موږ سره هغه ول موږ به خامخا زو سو روایت په دې کې علما وراوړي د 70 نواله تر د 1000 پورې تعداد د اهل بیت ذکر شوی دی چې د مدینه منوره نه دا قافله روانېدله نو یو روایت چې 70 کسانو دین دا روایت روان دی اتیاو 125 دا سره روان دي یو قول می دا اولیدلو چې د کربلا په میدان کې شهیدان شوی نو هغه 144 کسان دي 144 کسان دا شهیدان شوی په کربلا میدان کې بهر حال دا قافله د خدای په فیصله باندې الله لیکلی و تقدیر کې ورته تدبیر د حسین تدبیر د صحابه او دا چې دا ایثار شي تقدیر الهی دا چې دا خپل میدان د شهادت تلل شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما دا یو خبره ذکر کوم حسین ابن علی لاړو حسین ابن علی لاړو دی بجلل ډیر زیات عبد الله ابن عباس ډیر زیات به جلل هر وخت بناسو جلل به اته پته وا چې د کوفی والا خلق ډیر بے پروا خلق دا یاد ساتي بعض قوم قدر اون پیجندي الله وتور کړه نعمت نه الله والی به زبې ګرځا حسین ابن علی رضی الله عنه لوی غمه د سرو زرو او هر غمه ته قربان شه لیکن په قدر پوی نشو علی رضی الله عنه بوتلو داغه په قدر پوی نشو یو ځلې خبره میرایا ده شو عبد الله ابن عمر په مکه مکرمه کې ناس تعلیم ورکول او عراقي سره راوچ شو ورته وی اے عبد الله ابن عمر وی په حرام کې په مکه کې حرام کې چا مچ مړکو نو داغي څه سزا ده هغه ورته ولیدل وی اے کوفی والاو د مچ د مرګ فتوا غواړي او ذکر د جناب رسول الله مقتل کو داغي تپوس نه کوي ظلم د جناب رسول الله اورې بل داغي پروا نه ساتي
دلته خو د مش او د ماشي د وجلو تپوس کې چې څه ګناه ده، خدا تپوس موږ چې موږ په کوفه کې په کربلا کې د اهل بیت ویلې توي په هغه باندې الله موږ سره سکی. نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایل چې عراق خلقو کې وفا نشته، دیو جن کستاسي خېل د عراق زمکا دام نجات نمومي، یو جنگ خلاصي کې او بل په راضي زمونږ د لګ عمر دی ایران سره او جنگول سمودا وړاندې ساسي بخیلو بیا کویت باندې ورواچولو 270 جازونه په یو ځل باندې په عراق باندې بمونه را وګرځول. تا خوره په کومه خوره کې چې 50 ظلم وشي دا نه و چې د نجات مندلو او وخت کې ورته نجات بیا ورته خامخا سزا ملاويږي. د کربلا میدان کې وینه توي شو، لیکن غرض می داده چې دا تقدیر الهی و. حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما سره خپل ملګرو روان شو کوفی ته او عراق ته او کربلا ته ورسېدلو. حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما ته پلار کې کوم مشورې ورکړې شوې دي، هغه ځان ته خطبه او ځان ته تقریر دی. د کربلا په میدان کې د حسین ابن علی یو عظیمه خطبه ان شاء الله کو ژوند را روانه جمعه تبا هغه باندې کو وخت او الله ته منظور او ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله به بور باندې بیان کو ک الله ته منظور وا. خو غرض می داده چې بعض روایت د ارچا د کتاب او د اخبار مګوري، د اخبارونه د بعض کتابونه دا اکثر ضعیف زمونږه شیخ د حدیث د استاد مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده هغه فرمایل چې د سوره نور کې د بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها واقعه کې هغه تفصیل ما بیانوي، کم تفصیل سره چې د خلقو پړونو کې شکوک او شبهات پیدا کیږي. د کربلا په میدان کې بعض خلق داسې لګیوي تبه چې بس سوچ نه وي داسې نمونه بعض واخلي چې هغه نمونه واپس توبه استلې ده الله ته جړلې دي الله خو خدا چې دا الله څخه خو وی هغه بکې نو موږ تاغه نمونه بد اغسل ندي پکار. ځکه چې دا یو خبره یاد ساتي د کربلا په میدان کې ظلم شوی دی. څه شوی دی؟ ظالم خو کافر نه وي. ښا ظالم سوي ظالم خو کافر نه وي. نو بعض خلک داسې سوي چې هغه خبرې نه کول پکار. نو الله رب العالمین دې موږ او تاسو د بیا ادب خبرونه اوساتي ان شاء الله. د حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما او د هغه د ملګرو واقعه به ان شاء الله تفصیلا را روانه جمعه ته په دې جمعه ما بیانول. خو غرض مې داده چې د خپل علماو په نقش قدم باندې لاړ شو. دویم داده چې موږ او تاسو له پدې کې کردار د حسین خپلول پکار دي. د حسین کردار سو صلی رحمی جواب راکې څه کردارو من کېشتا جواب راکېشتا دا راوستل پکار دي. اجزان داسې قربه یو کېشتا دا وی بعضی ویډیوګان دي که سبلا دي په دې موبایلونو باندې ژوندونه سرمنی وباسي او موږ د حسین عاشقان. عجیب خبره ده د حسین د عشق دا وک اهل سنت والجماعت کوي د صلی رحمی مظاهره دی وکي کته اهل تشیع کوي دا حسین ابن علی د اخلاق مظاهره دی وکي. حسین کې صلی رحمی وا کمن کی اهل سنت یو کمن کې نه بیا من اهل بدع یو. حسین ابن علی کی همدردی وا کمن د مسلمان سره همدردی ساتو من اهل سنت یو، کدا مسلمان سره همدردی نه ساتو به من اهل بدع یو. د حسین ابن علی کردار داو چې د باطل مقابله ته وتلو، کدا باطل مقابله کې من د حق خبره وکړه شو من اهل سنت والجماعت یو. د حسین ابن علی عاشقان یو، کدا باطل خلافم د حق خبره ښکارا نکړه من بیا اهل بدع یو به اهل سنت داون شو کوله. نو بهر حال الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د حسین ابن علی کردار را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الہ العالمین استاد محبوب د بچو واقعا دا سوش پکېږي ز خپل الله گواه دې زما خوب ورکته. ځکه دا مناقب د اهل بیت ګورم نبی علیہ السلام څومره مینه ور سره وا څومره محبت ور سره او د الله رب العالمین خو خدا سوا شهید الله تدیر ګران وی ډیر وته محبوب وی. نو الله رب العالمین دې د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما د دې عظیم شهادت په وسیله او برکت زمونږ او د تاسو ټول ګناهونه معاف کړي. الله دا غوي درجات عالیه نصیب کړي. یا الله د صد لپاره چې غوي jihad فی سبیل الله کړو ستا په لار کې الله په ځان باندې الله سورزي پتن د میدان د کربلا کې تیرې کړې. الله هغه صد لپاره د تند تیرا ولا
هغه د دې لپاره چې بعض اعمال خلاف د شریعتو دا اعمال د حسین ابن علي نو خوخ داغه خلافی تور راواغستا نن من ګورو زمکه باندې سن کیږي الله فقط غټو ورته ګورو سن شوېلې یا الله زمون په حال باندې ورحمېږي یا الله زمون زړونو کې الله د حسین ابن علي رضی الله تعالی عنهما هغه جذبه هغه مینا هغه محبت راولي الله کریم زمون د ټولو ګناهونو معاف کړي الله څومره دوستان الله چې مسلمانان دنیا ګډ ګډ کې الله د حسین ابن علي کردار سره مینا ده د حسین ابن علي د قربانو سره مینا ده د دنیا ګډ ګډ مسلمانان الله سره زمونږه خدای ټول د اهل بیت په نقش قدم باندې موږ روان کی الله د صحابه په نقش قدم موږ روان کی الله د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه الله د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د سیدنا عثمان ذی النورین رضی الله عنه د سیدنا علی المرتضی رضی الله عنه د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ټولو صحابه د خلفای راشدین الله دغه په نقش قدم باندې موږ روان کی الله زموږ د ټولو ګناهونو معاف کی الله سمره دوستان یا الله دلته او نږدې راغلي الله د ټولو په ژوند کې خیر او برکت واچي الله د ټولو حاجتونه پوره کړي الله موږ نه د دین کار واغستل کړي الله د شریانو شر نه مو ساتي ظالمانو ظلم نه مو ساتي یا رب یا ارحم الراحمین الله د خپل محبوب په سنت او زندگی را نصیب کړي اخر وخت کې الله دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد